د پاکستان سره یو ایټم بم نه دی، د پاکستان سره 4900 ایټم بم لري. 4900 دا موږ سره یو ایټم بم ولې چې موږ یو ایټم بم په انډیا باندې ورولو، بس سره نو ختم شول. موږ سره 4000 د پاسه دي، 4000 د پاسه ایټم بم دي سره. ماشاءالله 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 ماشاءالله. په دې څه کوي بیا؟ په دې باندې پراټې په خو نور څه کوي سړی، څه پې کوي؟ دا خو موږ اسرائیل ته، امریکې ته، انډیا ته د خپلې پنډۍ وهو چې موږ ته ولاړ دي راشه که څه کولی شي د مسلمان د هغه شهباز شریف صاحب جنرال صاحب هغه پورې یقین نشي چې کتلې نه خو بس الله دې مور وښیي. نه لکه زم سوچ پې کړم یاره. نو ته څنګه شک پې کوي؟ ته اوس موږ تا ته څه ثبوت پیش کړو چې تا شک لري کړو؟ یو ډاس دی جیکه ماړه دا هو شاکر اورا ایټم بم چې چا لیدلی دی که نه، او ډز اورېدلی هغه بیا په دنیا کې نه دی پاتې شوی. نو مبین صاحب الله تعالی دې تا ته نه ښه ایټم بم، او تاسو زمونږ یو ګاونډي هېواد دی، ځکه په دې تاسو زمونږ څه وایي نه، تاسو صرف مسلمانان او پښتانه او زموږ ګاونډي هېواد دی، بس صرف په دې وجه موږ تاسو خیال ساتو. امیر صاحب هسې په ایمان ووایه چې تاسو ایټم بم لرئ. مړه جنرال صاحب دا لکه زموږ بې عزتي چې دا خبر راته کوي چې ته اوس دا څنګه نه منې؟ نو دې څنګه ومنم؟ ګوره که تاسو سره ایټم بم وای نو بنګلادیش کې 15000 پتلونونه فوجیانو ولې پرېښوده؟ هغه وخت کې نه و. خبرې ته غوږ شه که نه، کار خو پې روان و که نه. که تاسو ایټم بم درلودلی ریمنډیوس په اسلام آباد کې پاکستانیان ووژل، هغه څنګه درنه لاړه؟ که تاسو ایټم بم درلودلی په امریکا کې عافیه صدیقي تاسو یو مسلمانه خور تر اوسه پورې په جیل کې ولې ده؟ که تاسو ایټم بم درلودلی ایمل کانسي مو ولې امریکانو ته ورکولې درنه ویوړه؟ که تاسو ایټم بم درلودلی که نه، نو اوس هغه د چیف جسټس هم چې څنګه ریټایر سو لاړه لندن ته، آرمي چیف چې ریټایر سي لاړ شي لندن ته امریکې ته، د پولیسو افسر چې ریټایر شي لاړ شي، دا څه رقم ایټم بم دی یاره؟ دا اوس ټول ایسارو انشاءالله نور نشي تللی، دا قانون به چینج کوو. او ایمل کانسي خو بس هغه به څار ته وایم نو بس هغه وخت کې بس خطا شوی که نه. او ریمنډیوس کې څنګه شوی؟ ریمنډیوس خو کیس یې وګاټه، خلکو معافینامه ورسره کړې وه. او امیر صاحب که امریکا په تاسو باندې حمله وکړي که نه، هسې که په تاسو حمله وکړي نو بیا ایټم بم پې استعمالوئ؟ انشاءالله د امریکا به اول دا جرأت ونه کا که یې وکړه فرض مثال که نه، بیا تاسو ایټم بم استعمالوئ؟ خامخا شخې به دې ایټم بم څخې به دې پرې ته مه غږېږه چرګو غله. ښه دا ایټم بم به بیا تاسو څنګه په امریکا استعمالوئ؟ څنګه طریقه خو مال نه راځي، دا خو د پایلټانو د خبرې خو د خپل کوډ یو داسې نه، دا د پایلټانو خبرې دي که نه. ایټم بم دوه رقمه استعمالېږي، زه یې درته وایم. مونږ یې که نه لرو، د استعمال چال یې زده ده، که الله په لاس راکړه ډېر زر به سبق درکړو. دا یو جاز کې مونږ ته چې سبق راکوي، مونږ ته به څنګه سبق راکوي؟ الف و ب اسلام درته ښیي، نور خو څه ګوره که نه. د هغه چې دا ایټم بم یو جاز نه کېږي، جاز به داسې جاز چې دا پاکستان نه جګېږي، دا به 12,000-15,000 کیلومتر امریکې خواته ځي، بیا به هلته کیو دا شی خوشي کوي. نو شی پورې دی. تاسو ایټم بم کېدی شي په هوا کې ټیو باد یوځي، یا یې نټونه سلیپي، ځکه پاکستاني انجینرانو جوړ کړی ده، جاپان خو نه ده جوړ کړی، نه امریکې جوړ کړی. خبرې ته واشه، او یا به مزایل سر کې تړې اثرګلوله چې ورته وایي، بیا دا به خوشي کوي، دا به 18,000 متره وهي، بیا به امریکې ته ځي. نو امریکې ته چې لاړه، که چېرته په لاره کې ټیو نه کړ، نټونه یې سس نه شو، خو وبرسېږي. بیا چې ورسېد هلته هم بیا دوه خبرې دي، یا به تاسو ایټم بم د امریکې له ډاره ډز کوي، یا به یې نه کوي. بیا په دا ډز کې هم دوه خبرې دي، که چېرته ډز یې وکړه نو کېدی شي په امریکا کې خپل پاکستانیان ختم کړي، او که ډز یې ونه کړه
نو خو عاده نه به یې کړی لکه د ایران موزایل چې اسرائیلو ته لاړ هلته به پراته وي. جنرال صاحب کیسه ډېره غټه وکړه خو ته حقیقت نه سترګې پټې که نه او سترګې مه پټوه حقیقت ومنه خیر. هسې امیر صاحب هسې که ضرورت شي په دې باجوړ به استعمال نه کوي اټم بم په باجوړ باندې چشته استعمالوو خو دا اوس لګیا دي درګار د اپریشن یې کوي خلک واجني وزیرستان کې سوات کې زه هم داسې نه چې دلته کله استعمال کوي نه دلته نشي استعمالونه. دا خو درته قسم کوم چې د تاسو اټم بم بس خاکېږي خو په چا به استعمال نشي. که یې لرئ رښتیا که یې لرئ نو مونږ ته یې راکئ بیا یې ته ګوره په دې شرط چې صحیح شی وي. اوس به څار ته وایم نو اوس هسې امیر صاحب د ایټم بم څه شي نه جوړېږي؟ نو تاسو به څه په وکړئ چې درې کو ایټم بم څه شي نه جوړېږي؟ ایټم بم کې یورانیم اچوي. یورانیم څه ته وایي؟ یورانیم هغه نه بجلی پکې شاګرد بجلی پکې کویلې پکې غلی شه چرګو غلطه غلی شه ها امیر صاحب هغه مرکري پکې اچوي تابکاري جوړوي بیا یورانیم کې اچوي هغه ځمکې نه معدنیات یې غروزي او بیا پکې څه زهریله نور شي نه مچوي څه تیزاب میزاب کې اچوي ډېرې خبرې پکې مړه که د زهرو نه جوړېږي زهر خو افغانستان کې دومره لړمان دي سبا به یې مونږ هم درته جوړ کړو. لړمانو نه خو نه جوړېږي څه لړمانو چې شي زهر دي دغه نور زما چې څومره معلومات دي تاسو ایټم بم ګوپیانو نه جوړ کړی. دا څه عجیبه خبرې کړې قسم نه ماته څه وویل. دا خو یقین نه راځي که نه خو چې الله درته نه وښي چې ویې ګورې بیا به پته لګي چې دا څه چل دی. مړی تاسو ایټم بم خو دې دا سبا خدای ماته وښي دا به نو څه ایټم بم وي چې یو ملک خرزونه نشي خلاصولی. ایټم بم نه بجلي جوړېږي که نه ایټم بم نه بجلي جوړېږي بجلي ته جوړېږي که نه جوړېږي نو تاسو ولې بجلي نه لرئ؟ نو هغه انټرنیشنل څه اجازت نامه پکاري که نه ولې ته یقین وکړه داسې نه چې تا کوم ملک سره جنګ شیم ته به انټرنیشنل ته ناست چې اجازه نامه درکړي بیا به ډاز ورکړې نه دا یونایټډ نیشن والا خپل اجازت نامه ورکوي که نه نو خو تا د بیا چیشته جوړ کړی چې بغیر اجازې ته بجلي ته نشي اخیستی ډاز نشي ورکولی. بجلی بیله ده او هغه ډس کې خو استعمالوه هغه کې خو اجازه مه غواړه بس هغه شای ختموه. ولې په هندوستان باندې په 1965 کې استعمال نه کړه هغه وخت کې جوړ نه و که نه کار خو پیروانو اراده خو به دې ورته کړی اوس به دې په استعمال کړی خو ته اراده د اراده نه کړه چې مونږ تنګ راتنګ کې بیا ګوره چې څنګه استعمالوو 100 وارې تانګ کړي نور څه وکړي روغ درکې نه نوځي ګوتې خو هره ورځ درکوي. ولې چې دا غم تر ونیو پایلټ هم ونیو دا څنګه خبرې ده پایلټ خو بیرته خوښه کاغذ پایلټان خو چې د مونږ شلو نیسیم چای ورکوي بسکټ ورکوي بیرته را خوشي کوي دی کې نو څه خبره ده. هسې امیر صاحب یو مشوره در کومه ګوره پاکستان کې هسې که رښتیا وي ایټم بم که رښتیا لرئ ایسته په امریکې خرڅ کوئ پیسې ترې والئ قرضې پرې خلاصې کوئ. جنرال صاحب عجیبه مونږ دغه ایټم بم وجې خو زمونږ لوږې برداشت کړې همدغه وجې خو مونږ قرضدار یو څنګه یې خرڅ کوئ نو دا څه په درد کېږي خوړلی نه شئ ډزولی نه شئ بجلی ته نشئ اخیستلی بس صرف چوکیداري یې کوئ لکه یو سړی چې د بینک تاسو ایټم بم زه درته خبره وکړم تاسو ایټم بم داسې ده لکه د بینک کې چې پیسې پرتې بار چوکیدار ناست دي بس خالي دې ته ګوري 1000 روپۍ درته ورکوي چې د بینک ته غل لاړ نه شي او د بینک مالک بېغمه ویده وي. یو سړی و بینک کې پیسې ایښې وې داسې یو 100,000 روپۍ ایښې وې بیا به روزانه شپې 10-12 بجې به یم یو چکر د بینک په طرف وهو یوه بجه به یم سهاره پورې به یم بیا چوکیدار ته یې لرم چقې ویده نه شي چې غرق به م کې پوه شوې تاسو ایټم بم هم هماغه د بینک کیسه ده بس امریکا درته وایي اوده نه شي چې څوک یې د نوي نسي ګازولی نه شي بجلی ته جوړولی نه شي دا ایټم بم شي دې ایټم بم نه خو والله دې ما د اوسو
خبره واوره دې ایټم بم نه خو دې ما د غواس وباړې ښه دي زړه مې چې سره ته جوړوم زړه مې چې سوځوم زړه مې چې ګیس ته جوړوم خود مختار یم هغه نه خو دې ما د غواس وباړې ښه دي لرې شه مړه نشته بس اوس به څار ته وایم نو اوس بس کتو شی نه دی نو نه رښتیا ووایه شته امیر صاحب په ایمان یې ووایه والله چې قسم دی چې تا ته څه پته ده کوم ځای کې ده نو مونږ خو نه که مونږ ته خو نه روخي دا خو یو پټ شی دا خو داسې نه چېرته په هغه کې مری کې داسې ایټم بم دی تا دا ساری خوري چې تا ته نه کوي دا تقسیم دی دا په غرو کې چېرته پټ یې ښایي دا خو څو ځایو کې پروت ده سوات کې ده باجوړ کې ده وزیرستان کې ده دا بس هغو ته پته لګي دا هغو ته پته لګي ما ته اشاره راکړه چې کوم ځای کې ده امیر صاحب والله کې ما ته معلومي نو زه خو اوس ما ته څه پته لګي ما ته خو نه هسې امیر صاحب که داسې ښه افر پرې راشي ته څه وایې پاکستان فوج به یې خرڅ نه کړي نه فوج کې دا چېرته دا دومره جرأت پکې نشته څنګه به خرڅوي دا خو زموږ اساسه د عوامو هغه د امریکې په یوه اشاره عمران خان جیل ته واچو ته وایي نشي کولی په یو ټلیفون ټول ملک امریکې ته ورکوی په افغانستان باندې ورځئ ته څه عجیبه خبرې کوې ما چولې امریکې نه چولې مبین صاحب ما چولې دی سترګو غله نه 15,000 فلایټ تاسو له ایرپورټونو نه امریکایانو په افغانستان کړي دي نو تا چې ایټم بم درلوده به یې د څه دپاره کړی په قسم په خدایه چې خبر شم چې لرې که په دغه ایټم بم مې کې ننولې او ډاز مې وار نه که نو زه خدای یاره جنرال صاحب دا چې ناست دی شهباز شریف که نه دا پاکستان هم زه احترام کوم خو عمران خان په مقابله کې بالکل دا ډېر زیاتی کړی دوی دا غله دي غله یا د شي زیاتی مې کړی وروره پاکستان تباه برباد ولې نه یې کړی چې زه دله پانسي کوم ته غوږ بونیسه ته راونه پکې دله پانسي کوم سره اړم شي زه چای چکم امیر صاحب دا ډېر خبیث خلک دي دا د عمران خان خلاف قسم په خدای امیر صاحب شاکر وروره قسم د پاکستان دا چې عمران خان تباه کړی دی دونه قرضې چې اخیستې دي عمران خان بچ کړی دی له پاکستان وګونی نه د عمران خان د امریکا لري کړی دا چې شرف نواز شریف رحمت الله علیه او پی ام شهباز شریف رحمت الله علیه شهاب لري کړی دی په ټول باندې لري کړی پرې جنرال صاحب سره غو دا مو ته داخلي خبرې دا خبره مکو شهباز شریف یو دا کوي نه دا خبره سره نه عمران خان په حق کې ګستاخی زنه منم امیر صاحب دا سړی په چرګ غل یار ورته د افغانستان ته څوک چې په باندې خبره ترې کوي وروره په چا باندې په عمران خان باندې ته د افغانستان لکه زه دا نشم کولی چې تاسو په ملک کې خبرې وکم نه د عمران خان به سپورټ نه کوي ته چې خبرې کولی شي سیاسي خبرې کولی شي خو سپورټ پې نه کوي د عمران خان او د نواز شریف به کولی شم د نواز شریف به خامخا کوي چې د ملک باچا دی وزیر اعظم ولې به کوي دا څه کم کول دی چې نواز شریف به کوي او هغه به نه کوي دا وزیر اعظم دی وروره ته پوهېږې نه پوهېږې ورسېل دی وزیر اعظم خو 2 نمبر وزیر اعظم دی 2 نمبر دی په اوریجنل خو نه راغلی فارم سینتالي فارم سینتالي مکو دا خبرې دا خبره به ولې نه کوم زما خبره ته وره اوس که د افغانستان چې یو باچا راشي پاکستان ته معامله همدلته برابره کوي زه لږ دما اخلم چایست کومه مهرباني جنرال صاحب ته مونږ سره ولې جنګ خپل خبره کوه ته مونږ سره جنګ عمران خان پسې خبرې کوي عمران خان زما دشمن دی زه خامخا خبرې کوم وروره ته زما دشمن یې ته مې دشمن عمران خان مې دشمن دی پتا عمران خان کې ما ته فرق نشته دی خو ته د پاکستان خلاف یو عمران خان د پاکستان خلاف وو هو دا څه وایي دا او امیر ویډیو ما کتلې و زما خبره مو بین صاحب ستا ویډیو ما کتلې و ته دا خبره کړې چې لکه زه ګړی به په سود راشه ګړی زه ورکوم عمران خان د آزاد کی ستا سره د ګړی پیسې شته دی هغه 156 میلیونه یو سل شپږ 50 میلیونه عمران خان ګړی کوي چې یو منټ کې ګړی پیسې ورته خلک کوي دا څه شي ګړی ده چې تاسو یې باغ کوي بچکا هغه ګړی دا خو 300 کال دی دا خو 300 روپۍ دي 300 پاکستاني روپۍ دي بدل څه کوي ته وګوره 156 میلیون ډالر باندې شوی دا ماغه تاسو خو دا 300 روپۍ دي عمران خان چې پټکړه واغې څنګه پلاک وای دا تاسو د توشاخانه ګړی ده عمران خان رایلا کوي د یو درځان درته خلم یو درځنه
دله تا د سرو بو ورکړي د سرو خو نه قربان شم سرو بو دی ورکړي دي تاسو مخکې ورکړه د سرو به دا مکمل سره دي اوس ماته ولې را باندې قسم په خدای د سرو بو دی ورکړي دي موبین صاحب تاسو غریبانه په خپل چې د ملک تباہ برباد چې تاسو بچای سره وسنګ واچوي تاسو د سار ته وګورئ 156 میلیون ډالر ته وګورئ یار تاجبه خبره عمران خان پټی کړی دي زګه مجل ته ورچول دي عمران خان آزاد خبره مکه پټی کړی تاسو غلط تاسو یې ټول دا پارټي مغونډه غلط خلک دنیا کې مشهور یې په دې خبره شریف دی غال د شاباش شریف دی غال د بوټو دی غال د بنظیر دی غال د ټول دی عمران شاکر اورا شاکر اورا زه خبره کومه دا موبین صاحب د افغانستان د موبین صاحب په جیل کې څوک جیل ته کم سړی زی غل سړی زی کنه سم سړی زی نه جیل ته دوه رقم خلک زی او دا خبره دوه رقم خلک زی اکثریت په ځنګل کې ټول ساروي چې وي دا آزاد وي دینه څوک نه ډاریږي سپینه خرنه ګیدړ زمری باندې ډیر خیال کوي دا پنجره کې اچي ځکه دا پوهیږي چې زمری په هر چا ورځي یاره جنرال صاحب دې خبره ده یاره موبین صاحب تا د عمران خان زمری جوړ کا یا خدا زمری د زمری پلار ده اوس د زما خبره وکړه دا سي دوی بغي بدی په هغه باندې نه خبر موبین صاحب زمری چې د مردار نه خوري زمری چې د مردار غوښه نه خوري عمران خان چې د مردار غوښه خوري لکه پیسې پټې کړې دي عمران خان راځي چې بیا باندې پته ولګي پته بدرته ولګي راځي په 26 تاریخ وو خیر سره 24 تاریخ پاراروانه ته کې له پنځه کومه کې مې پنځینه کې دا به خبرونه به تاسو ګورئ بیا موبین صاحب دا ایته به ځاړي اوري کنه صحیح ده هغه د مړو عمران خان نه ده هغه د زمری عمران خان ده هغه دومره شي او به پته به درته زمری باندې دی وای دا عمران خان چې مړ کوي کنه نو ډیر کړو باندې به تیرېږي په ډیرو سرو به تیرېږي چې عمران خان تر رسیدي شاکر استا وزیر اعلی علي امین ګنداپور اسلام آباد ته راغله او پوه دوزي شتلې خو چې ارانا صلی الله پس لور راواسه څه کمی منډي والی یاد دي شي کنه پنجابیان سر باندې پښتوني شرم وکړه پنجابیان سر باندې ما سره باس کوي تعالی چرګو غاله خبره واوره امین ګنداپور چې هغه جلوس نه تختیدل نه وخه هغه روټي په سر غلې 10 لک روټي جلوس والا ته وړلې هغه 300 روټي رسول جلوس والا ټول تللیو نه یا دولت جلی کراس کړی دولت جلی لاندې په ګارم روټي په خبر تر غلې په خبر نه ګارم روټي وړي تختیدلې نو قسم نه را تختیدلې چې پنجابي بس لور راواسته کنه هغه منډي ولې ټولو هغه په خبر نه چولي آرډر ور کړیو د 10 لک روټي هغه وړلې تختیدلې نو علي امین ګنداپور تختی موبین صاحب که تاسو ارسه وای پوه شو خو عمران خان باندې چې جرم چې دی عمران خان باندې جرم چې ثابت شوی دی په جیل کې پروت دی په حق باندې پروت دی ګنا نه پروت ځکه چې پاکستان چې اچیف جسټس هم چې دکان کې چې ویلو چرته لاړ قاضي پاجیسا صاحب او اچورتوای تم پر لعنت ابکری کې او مجاهد چې دا خلک یو کوم حق د خپل لیډر د خپل خیرو چې قدر نشي کولای پوه شو کنه دا خلک به کوم خلک د خپل لیډر چې قدر نه کوي پوه شو چې کایز پیسې چې لکه یا او دغه چې ډیپټي ختم شو لټایمنټ شو خپل پیسې دی لندن ته لاړ تاسو په څه کار دی خپل پیسې لګي لکه موږ دا وایو چې پیسې خپل ملک یو لګي ډونټ یو خوري هوټلونو ته لاړ شي چې خلک لګي ذاتو کې کنه جنرال صاحب نظر د سړي سره په جنگ وړم بیا خپل مسکی نه زدا سړی په دوه باندې ما پټه ولا تخته بنا چې کوم خبره غلطه کومه راته امین ګنداپور جوړ سو تخته مکنه یاره ودرېږو سره مقابله وکړه زه به مرشم او د پی پی ام سپورټ وکم امیر صاحب تا خو راته ویل چې ټمبام لرو کېدای شي زلک زره د سره ومنه مکنه ځکه صوفي سړی مسلمان سړی لګ مې یقین خو هغه مکوا د بخله بامر مکو د هغه پټه دی خاده بخله تاسو ټمبام لري چرګو غاله سالور زره وسو او یا ټمبام لري یو ټمبام نه دی په شرط باندې ته وایم بیا دا کله ډزوي نو مبین صاحب پتاي وټه زو ما سو کما سره باندې ځان وجنه چې یو مې د خلاص کنه ودا د غونه افغانستان باندې نه سره د پښتونخوا لکه پاکستان خو اسلامي ملک ده کنه سل په سلا
اسرائیل تاسو نه څومره لري دي؟ هغوی ګوره څو زره کیلومتره دی نو پته نه لګي نو چې خو دی لکه چې امریکا ویشتلی شي اسرائیل خو ولی که نه زه هم دا 4,000 او 2,000 په دې اسرائیل ور خوشې کړی وای پاته به هم لګېدلی دا اصلي دي که دیسي نو بین صاحب اسرائیل خو دې زما په مل پسې چې دی هسې معمولي مسخره وکړي چې ته بیا ګوره خو زما د یارې نه زما نوم نه اخلي د پاکستان نوم خو نشي اخیستی د یارې نه یو خبره مې واورېدله یو ورځ وایي اسرائیل چې دا ډېر چې ډارېږي هغه پاکستان نه ډارېږي دا رښتیا ده؟ قسم په خدای د ایران نه او د پاکستان نه ډارېږي بس قسم په خدای هغه واجه باندې پوهې چې ولې یریږي ولې ډارېږي هغه دا وایي لکه اوس که وایي بنګلادیش ته 15,000 پتلونونه پرېښودو نو موږ ته خو به هم یو 10 لکه پرېږدي دا بیا څوک ټولوي په دغه واجه ډارېږي ده نه نه مبین صاحب داسې دروغ خبرې دي نو کمې خبرې وکړم یاره دا چې څه په کتاب کې دي امیر صاحب نو امیر صاحب سبا ته بیا راشي سبا پریښیم دي نو رښتیا وایي تاسو پسې به بیا څوک ټولوي د خدای بندګانو خدای هم بیخ شین که ما یې له خپلو کې به م سره واچوم داسې هوښیاران یې نه سره هغه کېږي والله دا خو د ما په علم کې ډېر اضافه اوسو پاکستان اټومي قوت ده ودر رونالډو راغلی ده رونالډو وعلیکم تخیر ده ظالمان د لایف خو د سره شیر کړي السلام علیکم وعلیکم السلام مبین صاحب څنګه څنګه جوړې کم ځای اشنا زه خو د کور مې پړه چنار یم اوس په قطر کې یم څنګه څه حال له قطر کې څه غوري دي قطر کې بس ګزاري دي د ورلډ کپ نه بعد لږ بې